السلام علیکم. که ته غواړې چې الله سبحانه وتعالی زما دعا ډایرک قبول کړي نو دې دپاره بس څه داسې اعمال کې چې ستا دعا الله ډایرک قبول کړي. راځئ دا ډېر بهترین او ډېر ناشنا بیان دی. دا بیان چې کله تاسو اورئ انشاءالله د هغې نه پس دا عمل وکئ ستاسو دعا به ډایرک الله قبول کړي. راځئ و دې حدیث ته غوږ کېدی ګوره یو روایت کې داسې راځي چې یو کس جومات ته راغی دعا یې غوښته د رسول وسلم په دې جومات کې نو په دې دعا کې نه د الله شان او صفات بیان کړو او نه درود وي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته عجلت ایها المصلي ای دعا غوښتونکي ډېره تادید یې وکړه نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه. بل یو کس راغی هغه هم دعا غوښته نو رسول صلی الله علیه وسلم واورېدو چې هغه سړي اوله کې د الله حمد او ثنا وي. حمد او ثنا یعنی عربی لازم نه چې عربی کې حمد او ثنا څه ته الله شان بیان کړي. یا الله ته عزت منې، یا الله ته زورور یې، یا الله ته داسې، یا الله ته داسې او بیا پسې درود وي. وایي چې څنګه دا دوه کارونه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه وي. د حدیث امام ترمذي راوړی هغه ورته کېدی وی ادعو تجب وسل تعطا. ها اوس چې د الله نه څه غواړې دله درکوي او کومه دعا چې غواړې قبلوي ځکه چې درود دی وي. نو دعا کې چې ته درود وې الله د هغه دعا قبلوي د دې درودو د برکت دغه شان د الله شان چې پکې بیان کړي. یو بل فضیلت والا او دا روایت امام طبرانی راوړی دی او سند حسن درجه کې دی. عمار ابن یاسر وی رضی الله عنه دا یقیني ځم چې دا اکثر ملګري به اول پرې وي او که ټول ووایم هم مبالغه به نه وي. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ان لله تبارک وتعالی ملکا د الله په ملایکو کې یو ملک دی چې اعطاه اسماء الخلائق الله ولا د مخلوق دا ټول نومونه ورکړي دي ټول نومونه ولا ورکړي دي. نو کله چې هم رسول صلی الله علیه وسلم په ما باندې زما په امتیانو کې څوک درود ووایي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ملائک درود را رسي. صحیح حدیث کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم بعض ملائک داسې الله مقرر کړي دي چې هغه د دې بندګانو د درود چا ته رسوي درود او سلام رسول صلی الله علیه وسلم ته رسوي. نو چې کله ما ته درود را ورسي نو د دې سړي نوم راته واغستی شي چې پلانې پته درود او سلام وایي. نو فیصلی الرب تبارک وتعالی علی ذلک الرجل بكل واحد 10. نو الله بیا په دغه سړي باندې د یو درود په مقابله کې لس پیرې رحمتونه راوړي. خبره مې دې پوره کولی چې ستا نوم نوټ کېږي باقاعده چې کله ته درود او سلام ووایې نو ستا نوم نوټ کېږي. او دا خو صحیح حدیث کې راغلی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. په ما باندې درود وایي تاسو چې هر ځای کې ستاسو درود ما ته رارسي. ښه دا درود داسې نه رسي چې هغه اوري ځکه چې هلته بل حدیث کې دا تشریح ده امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض. د الله داسې ملائک دي چې هغه په دې ځمکه کې ګرځي ډیوټي دا ده چې هغوی زما د امتیانو درود او سلام ما ته رارسوي. پوه شوئ که نه؟ نو که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم ډایرک اورېدی نو بیا دې ملایکو ته ضرورت نه و. او دلته دا خرافات د عوامو چې کم دي خصوصا د دې بریلیانو تصوف والا والله والله والا چې یاره د رسول صلی الله علیه وسلم قبر له چې ورشو پلانې بزرګ ورغلی او سلام یې واچو او وی لاس د قبر نه راووتو. باقاعده کتابونو کې دا قصه ده لاس راووتو وی لاس او د هغه سره لاس میلاو کو. او بعضو بزرګانو چې دی قصه دا راغلی دی چې هغه یې وپیر وي د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره مسجد نبوي کې چې دی ناست نو د درود او سلام دپاره ورغلی نو هلته پرې خوب راغی وږی شی خوب کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم راغی ډوډۍ وله ورکړه چې راپاسېد هغه ډوډۍ ورسره په رښتیا لاس کې وه او دا وشو دغه وشو. دا منګړت کسی دی پالتو
او چې او یو بزرګ ته په خوب کې دا راغلی و چې هغه لاړ ډېر په مینه باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر ته ورغی او سلام یې پرې واچو. نو خوب کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دومره په شدت سره او په مینې سره په موږ سلام ما اچوه یعنې بیا به زم د قبر نه لاس راوباسم بهر ته. او دې ته ټول سبحان الله وایي او ناسې وایي دا ټولې منګړت کیسې دي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې د کوم ځای نه هم سلام او درود وایي الله یې ورته رسوي د ملایکو په واسطې سره او هغه جواب ورکوي. جواب هغه نه موږ اورو او نه لاس راوباسي د قبر نه. او دا مې یاده که چې کم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې په هغه درود ووایي او کم سړی په مشرق د ځمکې او په مغرب کې ووایي د دواړه یو شان دي. په څه کې؟ هلته رسېدو کې. پوه شوئ په دې مسله کې؟ نو دې دا منګړت کیسې چې کومې دي د درود په باب کې چې دا زموږ په ملکونو کې ډېرې مشهورې دي د دې نه ځان ساتل پکار دي. ها په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ویل دا د هغه سره بې وفایي ده او دا بخل دی. او حدیث کې راځي امام احمد امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي او امید ده انشاءالله چې موږ به بخیلان نه یو. خو دا حدیث واورئ البخیل الذي ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل خو اصل کې هغه دی چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي او په ما درود نه وایي. بخیل دا دی او سم بخیل یعنی دلته خو د چا پیسې هم نه دي غوښتلي که چې بعضو نه چې پیسې وغواړي لکه د جسم نه چې غوښه پرې کړې نو دلته خو موږ د پیسو باسو هم نه دی کړی. څه قرباني موږ تاسو ته ویلی چې ورې کوي چا ته خو ما دا نه دي ویلي که نه چې وینه توی کړې د الله په لار کې یا بچی قربان کا یا مال ولګوه یا ځمکه او جیداد ورکه یا دا وکړه او دغه وکړه. نه دا وړونده کې ژبه یو سیکړ دود دپاره وخوځوه نو چې دام نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا یقیني بخیل دی. ها ښه دا ډېر قیمتي بیان چې تاسو اورئ. دغه شان بیاناتو لپاره زموږ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.